السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو کشر ور مخلص یو ځل بیا د یاران ټیکنالوژي یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. نن مې یو بله ښایسته ویډیو درته راوړې ده. څنګه کولی شو چې که په افغانستان کې یو نو د افغانستان د شبکو ټول معلومات، یعنی د کوم چې انټرنیټي پیکجونه دي، کمې سرویسونه دي، کمې روپۍ لیږي، د دې ټولو دا په یو اپلیکیشن کې او د دې ټولو اپډیټ شوي شیان زه تاسو ته نن درښیم. نو که تاسو په افغانستان کې یاست تاسو ډېره ګټه ځینې اخیستلی سئ او دا اپلیکیشن به تاسو ته ډېر ښایسته پرېوځي او کار به هم درته وکړي. خو ملګرو که تاسو له بل ځای څخه یاست دا ویډیو سکیپ کړئ، ځکه چې دا نننۍ ویډیو به یوازې د افغانستان د سیم کارتونو د دپیکجونوپه په هکله وي. نن داسې یو اپلیکیشن درښیم ملګرو، تاسو به خپل پلی سټور ته راسئ. خو د دې ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زه درته وایم یو کوچنی درخواست مې دی، زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د ګنټۍ نښانه هم ووهئ چې نورې ویډیوګانې مو هم تاسو پورې در ورسیږي. تاسو به اوس راځئ ویډیو شروع کړو. خپل پلی سټور ته به راسئ او په پلی سټور کې به سرچ کړئ EMRAS امراس. نو چې کله تاسو دا سرچ کړئ ما ګورم ملګرو آلریډي ډاونلوډ کړی ده او تاسو به یې هم ډاونلوډ کړئ او پر دې به کلیک وکړئ. نو ملګرو دا دی تاسو ګورئ MTN سو، اتصالات سو، د دې ټولو په هکله تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. یعنې اوس ګوره زه افغان بیسیم وهم او دلته یې دا ایډ وکارت کوم. اول تاسو ګورئ پکښې ملګرو د تماس شمېرې، د انټرنیټ بستې او سرویس، پیغامونه او بین المللي یعنی خارج هېوادو ته چې کومې بیې دي هغه تاسو ته وړاندې کوي. زه اول دا سرویس وهم، په دې کې نو بیا ډېر شیان دي. اول وایم ابتداً کریډټ. تاسو کریډټ څنګه اضافه کولی شئ؟ بیسیم دی، دغه کوډ یوازې په دا مابین کې دا هغه د کارت شماره ووهئ نو دوی اتومات جمع کېږي، ارسال یې کوي. او چې د APN د انټرنیټ تنظیمات به څنګه کوئ؟ په اول سر کې بیا وایي بیسیم ورکوئ، دویم بیا انټرنیټ، بس دا د دغه وسو سیټینګ او چیک بیلانس چې دی هغه به څنګه کوئ؟ 123 دی. نو تاسو ته ډېر شیان دلته راوړي. همدغسې نور به تاسو پیغامونه دي، اتصالات، روشن، بیسیم، دا تاسو ټوله په دغه یو اپلیکیشن کې کولی شئ خوند ځینې واخلئ. ملګرو تاسو هم انسټال کړئ او هم د دغه پیکجونو په هکله چې دی تاسو خوند ځینې اخیستی شئ. یوازې د فعال او غیر فعال بټنز تاسو څخه غواړي. نو ملګرو کومه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک، ویډیو شیر کړئ او زما د یاران ټیکنالوژي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما نورې هرې ویډیوګانې تر تاسو پورې په ټیم در ورسیږي. نو ملګرو اوس راکوئ ستاسو ورور کشر مخلص جان ته اجازت. د الله په امان.